په کندوز کې د بیا رغونې په برخه کې د روانو چارو دوام. د ګلتپې ولسوالۍ عمومي سړک هغه لویه لاره چې له دې وړاندې ډیری برخې کنډې کپرې وي تازه د دغې لارې د بیا ځلې ترمیم چارې پیل او نږدې راتلونکي به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د مسؤلینو په خبره د سړک د خرابوالي له امله د نوموړې ولسوالۍ اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخ وو چې دوی هم د ولس اړتیاو ته په کتو د دغه سړک د بیا ځلې ترمیم چارې پیل کړې. د افغانستان اسلامي امارت د نورو برخو ترڅنګ د هیواد بیا رغونې پرمختګ او ترقۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او په دې برخه کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د هیواد د بیا رغونې آبادۍ او پرمختګ پلانونه او پروګرامونه په کار اچولي چې عملاً یې تاسې ګورئ. نن الحمدلله موږ وتوانېدلو چې خپل ماشینري خپل امکانات چې څه راسره دي هغه د ولس په خدمت کې ورکړو او د ولس مشکلات تر ډېره حده به انشاءالله د دې سړک پر دغه ترمیمېدو کې حل شي. په ورته مهال بیا د ګلتپې ولسوالۍ اوسیدونکي د دې سړک په رغېدو خوښي څرګندوي او د یاد سړک د جوړونې په برخه کې د مسؤلینو نه ستړي کېدونکي هڅې ستایي. ډېر زیات خوښ یم چې نن په داسې یو برنامه کې موږ اشتراک وکړو چې هغه د ګلتپې ولسوالۍ د ولسونو د خوښۍ سبب ګرځي. نو په دغه سړک په جوړېدو باندې زمونږ د ولسوالۍ مریضان او زمونږ دهقانان غلې اسانه وړلی شي او مصارف د کرایې او د هر څه راټیټېدلی شي. د ګلتپې ولسوالۍ جغلي سړک د بیا ځلې ترمیم چارې په داسې حال کې پیل شو چې څو ورځې وړاندې د کندوز قریزال سړک هم بیا ځلې ترمیم او ګټه اخیستنې ته سپارل شوی و.